إن الحياة قليلة اللذات. وای د اکبر په نوم باچا د یوه ښار په دربار به یې همیش جوړ بیروبار و. رب ورکړي ډېرې مینځې او مریان و، مست آسونه و، غوایان و، هم فیلان و. په مریانو کې یو پوره هوښیار و، د باچا هم باندې ښه ډېر اعتبار و. باچا یو اخښی درلودی ډېر ساده و، خو سلطان به ورنه هر وخت په ګیله و. د شاهي دربار خدمت ټول پر مرئي و، په راستي به په هر کار پسې رئي و. په خدمت کې باندې شپه او ورځ یوه وه، د باچا مېرمن په دې خاطر خفه وه. باچا ستا ولې باور خاص پر مرئي دی، زما ورور دي سابلې پر پرجې دي. یوه ورځ دې کار ور نه کوي خوارکي ته، اوس سپارلی دي هر کار دی و مرئي ته. سلطان ویل چې دا خو ډېر ساده دی، دلته کار کولی نسي بواله دی. د مرئي خو مې دماغ دا رستو دی، ډېر هوښیار دی، هم په ژبه درده پوه دی. دا چې تا ته ورور هوښیار د ښکاره کېږي، زه یې اخلم امتحان اوس معلومیږي. د خالق دا شپې ورځې تېرېدلې، دې باچا یو ځای لنګه سپۍ لیدلې. نو چې څنګه کور ته راغلی ویل ګوره ورور دې ژر راته راوغړله کوره، زما په کار دی و یو ځای ته یې لېږمه، سادګي یې درته نن معلومومه. ښځې ورور دستي خاوند ته راحاضر کړي، ښه یې پوه کړي، هم یې کار ته منتظر کړي. باچا ولېږي خپل اخښي و صحرا ته، ویل حال به د سپۍ ژر راوړې و ما ته. ما به دشت کې لنګه سپۍ د نن لیدلې، ټوله حال به یې اوس ته راوړې ښاغلې. سړی ژر و هغه دشت لر هلا کړه چې باچا و سپۍ لیدلې ده پیدا کړه. بیرته راغلی و باچا ته په سا سوې، ویل و صاحب سپۍ و لنګه سوې. باچا ویل چې څومره وخت یې کېږي، ویل و د صاحب اوس را معلومیږي. په تلوار بیا ورئیسه هغې خواته، ښه ګړی وروسته حاضر سو باچا ته، ویل زما په پوهه داسې معلومیږي چې یو شوه روز نن شپه پوره کېږي. سلطان وپوښتل بچیان یې څو دانې وه؟ ویل اوس یې حال راوړمه که دلې وه. بیا روان سو بیچاره و هغه لور ته، له هغې خوا چې راستون سو د شا کور ته، ویل شپږ دانې بچیان یې وه ښاغلې. ویل نر وه او که ښځې ښکارېدلې؟ ویل فکر مې سم نه دی ورته کړی. بیا روان سو هغې خوا ته زوی مړی، دا زر راغی سا شړي پر اوږو باندې، ویل درې دانې ښځې درې نران دي. سلطان بیا ورڅخه وکړله پوښتنه کوم رنګونه یې درلوده قدرمنه؟ ویل نه مې دي صاحب ورته کتلي، اوس د سبو پسې ووځمه کلي. ولاړی بیا تر هغه ځایه په تلواره چې واپس بیرته راستون سو تر درباره. ویل درې په رنګ سپینه او درې سره وه. باچا وپوښتل چې وږي که ماړه وه؟ ده چې نور یو قدم نه سوی اخیستلی، ویل دون د یې ولا قسم پوښتلی، ستا په خیال کې مزدوري نه بابایي ده؟ څه چې تا ته خدای درکړې باچهي ده. خیر د خپله مزدوري یوړه رئیس و، اوس نو دا ځلې نوبت د هم رئیس و. نو مرۍ ژر راوغوښتي وزان ته، دی یې هم هغسې ولېږئ دامان ته. د بادار امر مرۍ ته ومنلی، په تلوار و هغه ځای لره تللی. یو ګړی وروسته چې راغلی و باچا ته، ویل داسې حال مې راوړي صاحب تا ته، زه چې ورغلم په دشت کې یوه سپۍ وه، تېره شپه کې لنګه سوې خوارکۍ وه. و دنیا ته یې راوړي شپږ بچا وه، درې دانې یې وې کوترې او درې کوتریان وه. ها کوترې یې په رنګ ډېرې ښایستې وې، نورې سپینې وې، یوازې یې پښې سرې وې. ها کوتریان چې یې وه ټوله په رنګ سره وه، د یوه کوترې تکه توره خوله وه. په شیدو د خپلې مور ټوله ماړه وه، خو مور ته یې هېڅ شی د خوړو نه وه. نو ډوډۍ مې هم صاحب ورته پیدا کړه، بل ولمر ته وسایې ته مې پناه کړه. د باچا مېرمنه ډېره شرمنده سوه چې د ورور یې سادګي ورته ښکاره سوه، چې ماغزه یې تر دا نورو نه کې ډېر وي، هر ګړی ورڅخه نوم د بابا هیر وي، چې کم کار و اهل کار ته سپارل کېږي هغه کار به ځي و مخ ته نه پاتېږي.